सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे चुका दे सितारे मैं ही आत्मा मैं परमात्मा سلامونه دوستانو ستړي مشه جوړ په خیر داسې څوک سره ملمه ده چې نه ټیک ټاکر دی نه یوټیوبر دی نه کوم فلمي ستوری دی خو ډېر زیات مشهور دی د نړۍ په هر ګوټ کې شته دی او د ټولو انسانانو د تباهي پسې ګرځېږي نن سره په خپرونه کې ملمه ده د شیطانانو مشر ابلیس نو خیر اخلاص په خپرونه کې ته هم ستړی مشه جوړ په خیر ستړی مشي خشي زما د سیوري لاندې مشي په خپرونه کې خیر اخلاص ته هم شیطانه خو نن زیات غمجن راته ښکارېږي چې دا ولې زه د کاره استعفا ورکوم د انسانانو د لاسه مې زړه تور دی ښه شیطانه ته خو د انسانانو تباهي په خاطر باندې پیدا شوی او غوښتل دي چې انسانان په پیړیو پیړیو تباه کړي خو اوس ولې استعفا ورکوې وجه څه ده زه استعفا ورکوم ځکه چې زما کارونه انسانان ترسره کوي لکه غلا زنا درواغ دوکه غیبت همداسې نور چې دوی زما له اجازې پرته سرته رسوي زه چې تر څو خبرېږم دوی هغه کار وخته نه کړی وي یعنې تاسو وسوسه نه ورکړې کار ترسره کوي دوی اوه بلکل همداسې ده ښه ستا له خبرو داسې معلومیږي چې په اوس وخت کې ته هېڅ رول نه لرې قسم پرو چې یو وخت به ما خلکو ته دوکه ورکوله انسانان به مې خطا باسل خو اوس انسانان داسې شوي دي چې خپل ماشوم ته هم ګناه ورزده کوي زه حیران یم چې زه لا ناست یم او دوی داسې کارونه کوي او د ګناه لور ته منډې وهي حیران یم چې دا خلک زما زده کوونکي وو خو اوس زما استادان شوي دي یعنې ستا د خبرو داسې معلومیږي چې په اوس وخت کې ته مکمل د انسانانو څخه بېزاره شوی همداسې هو ځکه دوی مې وسوسو ته اړتیا نه لري د زړه له کومې ګناه کوي او بیا پرې فخر هم کوي زه لږ غیرتي وم خو اوس دوی بې غیرته شول ښه نو اوس ته د انسانانو لپاره پیغام څه لري که غواړئ چې خپل ځانونه وژغورئ خپل ایمان مې وژغورئ نو ماته فرصت مه راکوئ کنې زه به شیطان نه بلکې تاسو به شیطانان اوسئ ښه شیطانه مننه چې خپرونې ته راغلې له دې وروسته به څه کوې کوم کار به شروع کوې زه به داسې یو کار شروع کوم چې یو چینل به جوړوم یوټیوب چینل جوړې اوه په هغې کې به څه شی کوې په هغه کې به د خپل مات زړه کیسې کوې کیسې کوم ښه شیطان چې له خپله کاره واوړي خو انسانان نه اوړي نو پیغام او هدف مو دا ده چې شیطان له خپله کاره خو نه اوړي خو تاسو روزګار کړی دی نو په دې باندې انسان ته لږ افسوس پکار دی کله چې موږ نه ګناه وشي باید بخښنه وغواړو او یو شیطان دی چې بخښنه نه غواړي او که همداسې مطلب موږ روان وو نو باوري اوسئ لیدونکو چې بیا به ډېر همداسې ګناهګاره پاتې وو او بیا نو به وخت تېر وي او لاسونه به ټکوو سره البته خپل زړونه پاک کړئ مخکې له دې چې نور هم څنګه شي تباه شي شیطانه خدای په امان مخامخه